یو ټکی درته راوړم دا مې د زړسوي ټکی دی. اکثر وخت زما وینا ولا ځان ته وي پر زړسوی کوم، په مسلمانانو مې زړه سوځي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای من اکرم سلطان الله فی الارض اکرمه الله. څنګه چې د امیر اطاعت واجب فرض دی، داسې د امیر اکرام هم واجب فرض دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه غوښتنه ده، حتی مسلمانان نو کې بیا خاص کر د ژورنالیستانو د دې خبریالانو څخه مې دا غوښتنه ده، د نورو ملکو مسلمانان هغه د هر چا په جامه کې چې وي د الله تعالی په خاطر باندې دي د دې مشرانو، زموږ د مشرانو نمونه په عزت اخلي چې څنګه د هغه صفت لایق دی، اهل دی، هغه اهلیت دې ورته ثابت کړي. دا د غاړې د سړي بندیږي ولا. الله پاک وایي وتؤدوا الامانات الى اهلها. دا چې د کوم صفت اهل دی هغه ورته وایي. بعضې ژورنالیستان به د مشرانو نمونه ډېر په تکلیف یادوي، په بې ادبي یادوي. دا الله پاک بیا پوښتنه ځینې کوي من اکرم سلطان الله فی الارض اکرمه الله ومن اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. څوک چې د خپلو مشرانو، د خپل مشر، د خپل امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالی د هغه په نامه کې بې قدري کوي، په عمل کې بې قدري کوي، په ژبه بې قدري کوي، الله تعالی بیا د دغه سړي بې قدري په وکړي په مځکه کې. دا به ذلیل کړي الله تعالی. د نن څه تقریبا 12 کاله مخکې د امیر پر اطاعت ما خبره کړې ده. زما نه مخکې یو جلسه کې یو مولوي صاحب خبره وکړه، هغه بیان پیدا کړي ټیک 12 کاله کېږي. ما ته ډېر خشم ولا راغی، وسې وار زما و، زه چې ور ولاړ شوم ما ویل د خدای بندګانو لږ د انصاف په کار واخلئ، د امیر المؤمنین نوم سړی داسې اخلي. ته ولې بې عزتي کوئ د مسلمان؟ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل امیر بې اطاعتي کوي، توهین یې کوي، ذلت یې کوي، د مشرانو د مسلمانانو دا توهین کوي، الله تعالی به دا د قیامت د راتلو مخکې ذلیله کړي. او یقینا هغه خلک ذلیل شول. ذلیل یې کول یې نه دي په کار. ګورئ تاسو ښه متوجه سئ. ګورئ پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي من عصا امامه ذهب اجره كله. کنز العمال په 6 جلد 63 لمبر صفحه کې دا حدیث راوړی. څوک چې د خپل امیر بې اطاعتي کوي، نافرماني یې کوي، الله تعالی به دغه سړی چې څونه عبادتونه یې کړي دي ټول ثوابونه و اجرونه به یې ولاړ شي. یو ګړی دا مه کوئ ورور، زما په دغه کې مه کوئ، بیا وکړئ. موږ ټول انوارات را شروع سوه، د عرش معلا سره مې تعلق پیدا سو، ته یې بیرته په دې را ختم کوئ، مې را ختم کوئ که نه. زه چې کوم یم نو مخکې مې درته ویل هغه چارې چې زما پر خاطر اوري شیخ یې نه ویني په خواب ملاقات اوري. زموږ رابطه هلته یي، ټوله رابطه مې د عرش سره قائمه یي وله، نو بیا په دغو شیانو را خرابېږي، مې را خرابوئ. چې پر څنګه مسیر را پورته سوي پر هغه مسیر دې مې الله پاک وچلوي. بس اسانه ده مسله. مرګ ژوند په هغه عقیده غواړو چې را پورته سوي یو. بس الله پاک دې خیر پکې واچي. ګوري پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کوم څوک د خپل مشر بې عزتي غواړي، الله پاک دې نه کوي، د خپل مشر نافرماني کوي، الله تبارک وتعالی د دې ټول عبادات ختم کوي. ذهب اجره كله. ګوره یو سړی ستړی هم وي، یو سړی په چکپین ولاړ هم وي شپه او ورځ، یو سړی په سنګر کې جنګیږي هم، یو سړی منځونه هم کوي، روژې هم نیسي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، چې د امیر نافرماني کوي، یو ټکی عبادت یې ثواب نه لري. نو بیا به د دې څه خوند دي که نه؟
د دې ښوونځي پاره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په خیبر کې د جنگ د بندېدو اعلان وکړي، وایي جنگ بند کړي، بس مجاهدین دې ټول کښیني، جنگ مه کوئ. مجاهدین را واپس وه. څه وخت وروسته یو څه صحابه راله ورته، یا رسول الله فلان شهید سو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام پوښتنه ځینې کوي، ورته وایي زما در حکم مخکې شهید سو که زما در حکم وروسته شهید سو؟ صحابه ورته وایي یا رسول الله ستا چې ول جنگ باندې دغه وخت کې شهید سو، وروسته. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته اعلان کوي لا تحل الجنة لعاص، حلال نه دی جنت د هغه چا دپاره چې د خپل امیر بې اطاعتي کوي، نافرماني کوي. څوک نه ټاکنې وشي ګرد یو ابل ته روانې، ابل ته روانې، زه خپلو ځایو ته ګرده بدل شي. او تاسو ته پاته د والي سه ولسوال جوړ کړي، د قمندان امنیه سه ولسوال جوړ کړي، لوړول وکښته کول پکښې کې هېڅوک خوا نه بدی در دې واحد سب کېدای شي. دومره ګرد په یوه اتحاد د دې ته چاته دا ځای موقع مه ورکوئ چې ستا په مخ کې دې د امیرانو غیبت کوي، چاته دا موقع مه ورکوئ چې څوک دې په اسلامي امارت باندې لګېږي. ولې ولګېږي؟ کومه خلا پکښې کې ده؟ ها د وینې دروازه یې بنده کوه، عفو عمومي یې وکړه، الله پاک دې جنت ورکړي. والله کافرانو غوښته چې داسې مسله عملي کړي لکه په عراق کې چې عملي کړي، د شیعو د سني په نامه یې وجنګي، د پښتونو د پارسیبان په نامه یې وجنګي، چې په 100 کلونه به دلته بیا جنګي، په لسګونو کلونه به بیا جنګي. خو چې عفو عمومي راغله، الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله تعالی لارې ورته وښیي. څومره زورور اتحاد اتفاق برقرار سو، جنگ ختم سو، اسلامی نظام نافذ سو. اوس دې ته بعضې خلک بیا یو سوچ لري، دی وایي چې ماشوم پیدا سي په هغه ګړي دې روان سي، روانېدی سي. 40 کاله جنگ تیر سوی دی په دې خاوره کې، دی دره وایي چې بس ټول شیان دې په یوه ورځ راشي. یوه ورځ څنګه ګرده راشي؟ ټول به راځي، 100 په 100 کې اسلامي نظام ولا نافذ سي. دا ښه یاد ساتي، دی نافذ کېږي به، ولا چې هر څه حدود دي ټول نافذ. دا غوږ ونیسي مازې ورته د خیر، دا ټول به راځي د خیره انشاءالله. دا معصومې ویني، پاکې ویني، دا چې توی سوې د اسلامي نظام دپاره، دا به ټول نافذ کېږي د خیر. خو هو چې ناشکري رانسي، ولا دا باران چې بند دی، زما په زړه کې لوی سبب دغه دی چې دا خلک ناشکري کوي د اسلامي امارت.